عزیزانو اصیل سړی چې وي چې هر څومره لرې لاړ شي هغه نه خپل ځان نه هیري. نن تاسو وګورئ په پاکستان کې د ګناهونو د برکته دولت چې چا سره راغلی دی د هغې کورونه د شرابو ډیپوان دي، د هغې کورونه د ډمو ډیپوان دي، د هغې کورونه د زنا ډیپوان دي، د هغې کورونه د ګډېدو ډیپوان دي، د هغې په ودونو کې په منونو شراب څکلی کي ځکه چې دولت او پیسې ورسره راغلي. یو د پیسې رالې سترګې په هوا شوې خو چې پیسې ترې لاړې زیړی مرض یې شو دومره شنه خېټه یې نیولې وه. زه په لاره تېرېدم ورته ودرېدم سال دی وی بس د خوب لیده و مولانا صاحب پوه نه شو. مال د خوب لیده نه و بچیا ما تا ته یو ټکی کړی و چې ما اورېدلي چې تا په لاهور کې ډمې ساتلي دي او دې ځای نه وله خرچونه لېږي او په ګاونډ کې در سره خلک د لوږې مړه کېږي هغې لانه نه ورکوې. نوړه مې خوشحال شو چې په دې حال کې مې ولیدې. خدای امتحان دپاره دولت درکړی و، زنا او شرابو لی نه و درکړی. قرآن کې راځي فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء. څوک چې ما هیر کی نو فتحنا علیهم ابواب کل شیء، دا هر قسم نعمت دروازې پې ورپرانیزم. ما هیر کی او زه پې د نعمتونو دروازې ورپرانیزم تر کومه پورې حتی اذا فرحوا بما اوتوا، تر هغې پورې چې دی پکې خور نه نوځي په دې مزو کې بخت شي. نو زه څه چلو کم اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. ناګهانه یې راونیسم خو چې راونیسم بیا چغې وایي وریانې چې خدایه دا څه و څه روش. نو زما عزیزانو غاوره نه شئ په دې چې نن ښه کور خدای درکړی دی، جایګیرې درکړی دی، دولت او پیسې منټ کې به درنه لاړ شي او د دوهای ملنګ یا به ورته ګورې فالج به دې ووایي، خوله به دې کږه شي، سترګې به دې کږې شي، تشې متیازې او ډکې به دې په لینګو بیږي. دغه جایداد او جایګیر ته به ګورې ښځه او لوڼې او زامن به در پورې تنګي چې خدایه دا مرداره تیکه به کله د دې کور نه وځي. داسې ده که نه ده؟ نو غاوره کېږه په هیڅ شي. غرور صرف د خدای د شان سره ښایي، زور او قوت د هغه د شان سره ښایي چې د هغه نه څوک مقابله کولی شي، نه پکې تغییر راځي، نه پکې زوال راځي. زه او ته به څه یو، زمونږ به غرور څه یي، زمونږ به زور څه یي، زمونږ به قوت څه یي. پیغمبر نه تپوس وشو چې یا رسول الله کوم مسلمان ښه مسلمان دی؟ پیغمبر فرمایل چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه سړی دی چې د هغه د ژبې نه او د هغه د لاس نه بل مسلمان ته ضرر ونه رسي. نن زمونږ ژبې او لاسونه لړمان نه دي، زمونږ ژبې او زمونږ لاسونه لړمان. نو عزیزانو عرض مې دا او د ملک په حال سوچ وکړئ. ما هیڅ کار نشته وزارتونو سره، هیڅ کار. سوال د ملک دی، سوال د ملک دی. ملک ته دې وګوره دوه عذابه دې په سر ولاړ. نن خو تاسو وایي که نه چې نه نه خیر خیریت هلکه دغه نه څوک راغلي لوړ او تورخم کې سال خیر خیریت و لاره تلې راتلې ښه ښه زه خیر خیریت راځه. دغه چې چلو په کویټه کې بزرګانو ووایي چې
خیال کوي ګوره ان قریب د خدای په عظیم لپیټ کې براشي. نه نه را خیر نه باران شته نه اوري شته خیر خیریت په چغړمبا شوه هاي هوي وای کو لاړو بچې دور اوس به څه کې لاړی بیړم غرقه شوه. دغسې حال طوفان نوح کې کشته یې ولې جوړې دا کشته یې جوړو من قریب طوفان راتلو والا دی تبا کېږئ راځه مړه لکه دا اوس دلته ګورې د پاکستان کې دا د شاخه تاخه زامن چې دا چې په لاره روان یې اوار ګډېږي خولې هم ګډېږي سترګې هم ګډېږي خپې هم ګډېږي چینګې خولې به هم نیولي راځه مړه بیا د کابلۍ نه بار یو سړی دی بایسکوپونه یې ډېر دي هغه هم یو ورځ ووی چې یاره بې نظام مصطفی نه کار نه کېږي روژه وه سګرټ یې لاس کې و وی چې نظام مصطفی چې دغسې سړی چې ګورئ نو تاسو سره دا ټیپونه شته دا شرمېدلی ټکی ورته وړاندې کوئ ای شرمېدلیا ای تا خدای په تخته وشرموه چې په جنازه کې اغستی او دا دستونه دې بیږي او څوک د جنازې ته نشي لاندې کېدی چې هلته نه برار دی د دستونه ای شرمېدلیا لاس کې دې سګرټ دی د روژې میاشت ده او نظام مصطفی نه بغیر بل کار نه کړي دا هغه شرمېدلی قوم. تاسو سوچ وکړئ دا مونږ چې لږ ډېر داسې ښه یو د بدې ورځې تاسو دا شیخان میخان یې که نه په ایمان درته وسم نشته. تاسو پوه شوئ دلته مونږ سره د بالا ماڼۍ کې داسې وو چې هندوانو سره به بوجۍ وچتول د هندوانو لوښي به وینځه هغې سره چې اوس پیسې او دولت راغلی داسې پنجو په سر روان چې کور کې واده په پیټو شراب په کې څکلی کي په دې کلي کې داسې داسې چې رواني ماله چې په مخه راشي زر سر ټیټ کړي داسې او ټوپی داسې وروستو زه ورته یم زه تا پېژنم د ګډې بچیا دا هغه قوم دی ستا پلار نیکه ماته معلوم تاسو هغه نه زه چې کوم سړی وګورم مومندانو ته مې هغه ورځ ویې مومندانو ته مالس داسې د پنجو په سر ګرځي او کرکولی دې پیدا کړې ده ته هغه نه چې هغه په ملا به دې دوه باره لرګي و په کوڅو کې به دې چغې والي هغه نه اپریدو ته مې ویل زه خپله اپریدی ته هغه نه چې مولای به دې خرم په کونه کې وویلو هغې مولای نه به دې چکم کول اوس معتبر شو تاسو پوه شوئ عرض دا خپل حیثیت وګورئ په دې بالا ماڼۍ کې اپریدي اوسېږي بالا ماڼۍ او چې دلته کړت پړت وکړي زه ورته زر د وطن نقشه وښیم دغه رستو وګوره درېوالو ته مې وویل داسې غر ته مې اشاره وکړه هلته ضیاءالدین نامه یې ده زمونږ نیا نیکونه پلار دا به په هغې کې ډېرو لرګي به یې راغوڅول به یې خرڅول او ګوړی او چای چیني بیا چې دی په ښار کې پې اخېسته ورته داسې وایم چې هغه ضیاءالدین وګورئ دا مې هېر شو زر سرونه ټیټ کړي رستزان ته وګورئ محمود غزنوي سړي واستول چې ماله یو غلام والی سړي منډۍ ته لاړ نو یو مری ولاړو ایاز نامه یې وه ایاز پرتوګ نه دا پنسې شلېدلې وې او دا بډه یې پاتې وه کمیس نه یې لستوڼي شلېدلي وو پاستنه پوندې سولېدلې وې پنجې پاتې وې آی واغستو چې راوستو وې صاحب دا مرایم ډېر خوښ شو وې ښه ده څه ورځې چې تېرې شوې محمود غزنوي چې د ایاز ناز و ادا ته ګوري د هغه خدمت ته ګوري محمود غزنوي په ځان مین کو چې مین یې کو واډر یې کو چې ورشئ اعلی لباس ور واغوندوئ او صفای کوي او راوستو ځان سره په تخت کښېنو ایاز هغه جامې چې په کومو جامو کې دی په منډۍ کې خرڅېدو
آئے په صادر رومال کې وتړلې او په بکس کې کېښوې او کلپ یې ورته واچولو چابي جیب کې واچو. څه زمانه چې تېره شوه نو شیطانانو شکایت وکړو محمود غزنوي ته چې صاحب د ایاز چې دی ستا د بادشاهۍ لال او جواهرات یې پټ کړي دي او هره ورځ ځي او د هغې تماشه کوي. بکس کلو کې وی ګوري بیا یې بند. بادشاهان خو د غوږونو ډېر کچی راویې غوښته وی ایازه ما تا سره کومې مهربانۍ کړي دي او تا د بادشاهۍ لال او جواهرات په بکس کې پټ کړي دي او هر سهار یې ګورې. هغه ورته چابي راوویسته وی بادشاہ سلامت دا چابي او دا بکس شوق مې دی چې په خپل لاس مبارکې کلاو کې او دا بکس وګورې. وی چې راځه. چابي واغسته چې بکس یې کلاو کو چې پکې ګوري هغه ټوپی چې باتای تې وتې وې هغه کمیس چې لستوڼي او لمنې نه وې هغه پرتوګ چې پنسې نه وې هغه کیړی چې پوندې نه وې دا پکې پراته وو. چې داسې بادشاه ورته وکتې وې دا ولې؟ وی صاحب دا هغه جامې دي هغه جامې دي چې په دې جامو کې زه په منډۍ کې خرڅېدم او دا جامې مې اغوستې. اوس چې تا لرالم نو په شاهي تخت او شاهي لباس نو چې سار را پاسم او دا شاهي لباس واغوندم او په شاهي تخت کې ناستو ته روان شم نو زر دا بکس لرې کم او ورته وګورم چې ایازه اسې نه چې د بادشاه په تخت ناستې چرته غرور در کې را نشي. ته هغه ایاز وې چې یو ورځې په دې جامو کې په منډۍ کې خرڅېدې او غلام وې. که نن دې ورځې ته خدای راوستې نو سبا دې بیا هم د دې ورځې نه دې ته خدای راوستې. نو دا دې دپاره کوم چې چرته غرور را کې را نشي. الله محمود غزنوي د ټول سلطنت کنجیانې ورته حواله کړې چې تا نه زیات د اصیلې بچی به بل څوک پیدا شي.